السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې ټول ملګري به راته روغ جوړ دي، صحت او عافیت جامې په پرتان وي. ورور مو یم اختر محمد محمدي، خپل محمدي ټیکنیکل پښتو چینل کې درته ښه راغلاست او هرکلی وایم. نن درته له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ډېری ملګري دا پوښتنه کوي چې څنګه موږ کولی شو ایف جي کوین ته پیسې ولیږو او په ایف جي کوین کې سټیک کړو یا سرمایه ګزاري کړو. نو نن درته بشپړ طریقه ښیم. که زموږ چینل ته نوي یاست نو چینل سره سبسکرایب کړئ، او که په ایف جي کوین کې اکاونټ نه لرئ په ډسکرپشن کې درته اکاونټ جوړولو لینک ویډیو لینک اچولی دی، لاړ شئ ویډیو مطابق اکاونټ جوړ کړئ. زه د ویډیو په لور باندې لومړی راځو د ایف جي کوین اپلیکیشن ته. اپلیکیشن کې خپل اکاونټ راخلاصوو، دا زما اکاونټ دی. دلته لومړی موږ ورته پیسې رالیږو. که پیسې رالیږو موږ به لومړی په والټ اپشن باندې کلیک کوو. دلته راځو د والټ اپشن ته، په والټ باندې کلیک کوو. کله چې مو والټ باندې کلیک وکړو نو کله چې موږ دلته والټ ته راغلو ملګرو، که تاسو غواړئ چې ایف جي کوین ورته راولیږئ، تاسو ایف جي کوین، ایس ډي ټي، بي ان بي، ایس ډي سي دا ټول پیدا کولی شئ په آنلاین بازار کې. نو که تاسو غواړئ ایف جي کوین ورته راولیږئ، راسن په ایف جي باندې کلیک شوی دی، یوازې ډیپوزیټ باندې کلیک وکړئ. په همدې ډیپوزیټ باندې هلته ادرس ته هغه کاپي کړئ او خپل ملګري ته یا خپل باینانس یا خپل ایف جي کوین اکاونټ څخه یې ورته راولیږئ. او که غواړئ چې موږ ایس ډي ټي یا ډالر ورته رالیږو، آنلاین ډالر ته ایس ډي ټي ویل کېږي، بیا راسئ په دې ایس ډي ټي باندې کلیک وکړئ. کله چې مو ایس ډي ټي باندې کلیک وکړو بیا راسئ وروسته په دې ډیپوزیټ باندې کلیک وکړئ. په ډیپوزیټ باندې چې مو کلیک وکړو موږ ته دلته یو ادرس راکوي. دلته دا د موږ ته ادرس راکړو، دا لیکلي دي کاپي. په دې کاپي باندې کلیک کوو. خپله باندې ته ګوره کاپي ولیکل شي، یعنې کاپي شو له تاسو سره ادرس. دا ادرس خپل ملګري ته په واتساپ کې ولیږه. زه اوس راځم واتساپ کې لیږم. دا د یو واتساپ ته راځم، دا زما دویم واتساپ دی. په دې باندې دغه د کلیک کوم، یا هم ګوته پې باندې نیسم، پیسټ باندې کلیک کوم. دا د ادرس له ما سره کاپي شو. دا ادرس بل ملګري ته ولیږئ چې په دې ادرس باندې ماته دومره ایس ډي ټي یا ډالر ولیږه. اوس راځم زه بېرته خپل اکاونټ ته. کله چې موږ ته ډالر راولیږي بیا به څه کوو؟ بیا راځو په دې سواپ برخه باندې کلیک کوو، یعنې ډالر لومړی ایف جي ورته اړوو او وروسته بیا سرمایه ګزاري کوو. سواپ باندې مې کلیک وکړلو. دلته ماته یو څه لاندې ځم. اوس دلته څو برخې دي، په دې ځای باندې کلیک کوم او غواړم چې ډالر ایف جي ورته سواپ کړم، هر څومره ډالر چې ماته لیږلي وو. دلته څو برخې دي، که غواړئ چې ډالر ایف جي ورته سواپ کړئ یا واړوئ یا سواپ کول مطلب اړولو ته یې، په دې سر باندې به کلیک وکړئ. که دویم کې بیا ایف جي کوین ایس ډي ټي ته اوړي، په دریم کې بي ان بي ایف جي ته اوړي، او څلورم کې ایف جي بیا ایس ډي سي ته اوړي، او پنځم کې یو ایس ډي سي ایف جي ته اوړي. نو زه دغه راسم د دې سر په برخه باندې کلیک کوم. نو دلته ځکه موږ ته به ایس ډي ټي رالیږلي وي، ډالر به رالیږلي، دلته هر څومره اندازه چې غواړم، مطلب ماته یې 100 ډالر رالیږلي دي. زه غواړم 100 ورته ووایم، یعنې 100 ډالر غواړم چې چېرته واړوم، ایف جي کوینو ته. نو 100 ډالر فعلا خو ما سره نشته، خو چې کله وي او 100 ډالر ورته ووږئ، نو بیا وروسته په سواپ نیو باندې کلیک وکړئ. په دې سواپ نیو باندې چې کله تاسو کلیک وکړو، تاسو ته به راسن ډالر ایف جي ورته واوړي. ما سره خو نشته ځکه دلته نه راواړولو. نو کله چې مو بیا ډالر واړول ایف جي ورته، بیا یې څنګه سرمایه ګزاري کولی شئ؟ راځو دلته سټیکینګ په برخه باندې کلیک کوو. سټیکینګ باندې مې کلیک وکړو. اوس دلته ماته د سټیک برخه راړوي، لږ لاندې ځم. دلته یې بیا همداسې یو خانه راواړوله، انسرټ اماونټ یې لیکلي، یعنې تاسو څومره تعداد غواړئ چې سټیک کړئ. خو دلته اړتیا نشته چې تاسو تعداد ورته ووږئ، یوازې په دا میکس باندې کلیک وکړئ. که تاسو غواړئ چې ټول واړوئ، نه سرمایه ګزاري کړئ، میکس باندې کلیک وکړئ، ټول به ته سرمایه ګزاري شي. وروسته په سټیکینګ نیو باندې کلیک وکړئ. دلته زه په میکس باندې کلیک کوم. له ما سره خو ستا ایف جي ډېر دي، یعنې 4495 ایف جي دي، خو زه اوس نه غواړم، یوازې تاسو ته طریقه پکې غواړم. نو دا ړنګوم، او دلته چې هر څومره تاسو ورته وږلي وي، وروسته به بیا په سټیک نیو باندې کلیک وکړئ او تاسو ته به راسن ستاسو ایف جي کوین سرمایه ګزاري شي. په دې سټیک نیو باندې کلیک وکړئ. زه سټیک نیو باندې کلیک کوم، ماته یې ولیکئ تاسو یو تعداد ورته واچوئ چې څومره تعداد غواړئ. کله چې سرمایه ګزاري کړل، وروسته بیا لاندې لاړ شئ، دلته ستاسو ټولې سرمایه ګزاري اړوي. ما تقریبا 4 ځله سرمایه ګزاري کړې ده. لومړی ځل مې 12.5 ډالره، دویم ځل باندې مې 102 ډالره، په دریم ځل باندې مې بیا 1 ډالر چې 0 ایف جي کېږي، څلورم ځل باندې مې بیا 1.10 ډالر، 1010 ایف جي کېږي. دا مې سټیک کړي دي. نو دا و د سټیکینګ په باره کې ویډیو. دا دې وکړي چې تاسو د خوښې وړ وګرځېږي.